اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 12 مضمون مو کیمیا، موضوع مو ایتارونه دي. تیرو درسونو کې موږ تاسې الکول، یو قیمته، څو قیمته الکول، ایتلینګ گلایکول، ګلیسیرین چې درې قیمته الکول وو، د هغوی لاسته راوړنه، د هغوی کارونه، د هغوی اړونده کیمیاوي خواص او تعاملونه لوستي وو. د تیرو درسونو پر دوام نن زموږ تاسې موضوع چې کومه ده هغه ایتارونه دي. ایتارونه د ایتارونو وظیفوي ګروپ چې کوم دی اکسیجن دی، دوی اړیکې آزاد دي. د ایتارونو عمومي فرمول ممکن الکایل رابطه اکسیجن رابطه الکایل گروپ وي او یا هم ارین یا اروماتیک وي. د ایتارو وظیفوي ګروپ په دې ډول سره دی. اکسیجن دی، دوی اړیکې سره کوم ته دي، دواړې اړیکې آزاد دي. د اکسیجن اتوم دوی اړیکې آزاد. دا د ایتارو وظیفوي ګروپ شو. د ایتارو عمومي فرمول چې کوم دی په دې ډول سره دی. الکایل ګروپ رابطه اکسیجن رابطه الکایل ګروپ. دا د ایتارو عمومي یا مجموعي فرمول شول. ایتارونه د هایدروکاربونو اکسیجن لرونکي مشتقات دي. که چیرې د الکولو څخه یو اتوم اکسیجن کم په ځای الکایل ګروپ عوض شي، ایتار لاسته راځي. ممکن ایتارونه یا متناظر وي یا غیر متناظر. ممکن د ترکیب په اساس باندې یا الیفاتیک وي او یا هم سره کم ته وي اروماتیک وي. مثلا دغه د الکول عمومي فرمول دی آر رابطه او اچ. آر رابطه او اچ. که چیرې له دې څخه یو اتوم هایدروجن کم شي، یو اتوم هایدروجن مو ورڅخه کم کو، پر ځای باندې د الکایل ګروپ عوض شي، په ځای باندې د الکایل ګروپ عوض شي، ورڅخه ایتار لاسته راغلل. څه ورڅخه لاسته راغلل؟ ایتارونه ورڅخه لاسته راغلل. متوجه شئ تختې ته ګرانو زده کوونکو. د ایتارو وظیفوي ګروپ چې کوم وو هغه اکسیجن وو. دوی اړیکې، یوه اړیکه ښي طرف ته، بل اړیکه چپ طرف ته. دا د ایتارو وظیفوي ګروپ. د ایتارو عمومي فرمول چې دی آر رابطه او رابطه آر الیفاتیک ایتار. ممکن ای آر رابطه او رابطه ای آر اروماتیک ایتار. کوم ایتار؟ اروماتیک ایتار. ممکن په ایتارونو کې متناظر او غیر متناظر ایتارونه شتون ولري. که چیرې آر رابطه او رابطه آر و، دغه ته متناظر ایتار ویو. متناظر الیپاتیک ایتار. متناظر الیپاتیک ایتار. که چیرې آر رابطه او رابطه آر و، دلته یو زباری درلودلو، دغه ته موږ تاسې غیر متناظر غیر متناظر الیفاتیک ایتار ویو. دغه دواړه چې دي د الیفاتیک دي. الیفاتیک ایتار، خالص الیفاتیک ایتار. ممکن اروماتیک وویسی ای آر رابطه او رابطه ای آر. دغه هم متناظر ایتار دي. متناظر ایتار. خو کوم متناظر ایتار؟ اروماتیک متناظر ایتار. ممکن په همدې کې هم غیر متناظر اروماتیک ایتار شتون ولري. یو زبر یې په سر وي. بیا دوی ته موږ تاسې ویایو غیر متناظر ایتار. خو په مجموع کې دغه دواړه چې کوم دي دا بیا اروماتیک دي. څه رقم ته دي؟ اروماتیک ایتار دي. اروماتیک ایتار. ولی کېدلی شي دا خالص الیفاتیک و، دا خالص اروماتیک و. کېدلی شي مخلوط ایتار هم ولرو. آر رابطه او رابطه ای آر. دو ته بیا ویایو مخلوط ایتار. مخلوط ایتارونه. مخلوط ایتارونه ځکه ورته ویایو چې وای الیفاتیک ده او بله چی ده اروماتیک. موږ تاسې د ایتارو وظیفوي ګروپ، د ایتارو عمومي فرمول، متناظر غیر متناظر، الیفاتیک اروماتیک، خالص او مخلوط ایتارونه وپیژندل. د ایتارونو نوم ایښودنه. لومړی طریقه چې د معمولي یا راډیکالي طریقه ده. په دې طریقه کې لومړی د کوچنۍ معاوضې یا د کوچني الکایل ګروپ، بیا د لوی معاوضې یا د لوی الکایل ګروپ نوم اخلو.
په پای کې د ایثار کلمه ذکر کی که چیرې دغه معوضې دوی یو شانته وي نو بیا د ډای کلمه د ایثار د معوضې د نامه څخه څه مخ ذکر کی یو څو مثال لیکم درته CH3 رابطه او رابطه C2H5 د دغه ایثار نوم واخل لومړی کوچنی معوضه کوچنی الکایل بیا لوی معوضه لوی الکایل په پای کې د ایثار نوم نو د دې نوم چې موږ تاسو خلو میتایل ځکه کوچنی معوضه ده ایتایل لوی معوضه ده ایتایل په پای کې د ایثار کلمه ذکر کیو کومه کلمه ذکر کیو ایثار میتایل ایتایل ایثار کوچنی معوضه لوی معوضه د ایثار نوم خلو بل مثال لیکو CH3 رابطه CH2 رابطه او رابطه CH2 رابطه CH3 دواړه معوضې یو شان دي نو چې دواړه معوضې یو شان شوي لومړی د ډای کلمه ذکر کیو ډای ایتایل ایثار ډای ایتایل ایثار یو بل مثال هم درته لیکم دا موږ تاسو د بنزین په نامه پیژندلی وو اوس د فینایل په نامه پیژنو که چیرې د ایثار وظیفوي ګروپ پر سره یو ځای وي په دې شکل سره د دې معمولین چې موږ اخلو ډای دوی دي ډای فینایل ایثار ډای فینایل ایثار لومړی د کوچنۍ معوضې بیا د لویې معوضې او په پای کې د ایثار کلمه ورسره ذکر کیږي په همدغه درې مثالونو باندې اکتفا کیو رسو ګران زده کوونکو د ایثار نوم ایښودنه په آیوپاک طریقه یا په سیستماتیکه طریقه باندې په دې طریقه باندې د ایثار نوم ایښودنه داسې ده چې د معوضې کوچنۍ برخه یا کوچنۍ معوضه د ایثار د وظیفوي ګروپ سره یو ځای د الکا اوکسی په نوم باندې یادوو په څه نامه یادوو الکا اوکسی په نوم یادوو په پای کې د الکان کورنۍ نوم ذکر کیږي مثلا ګورئ ګرانو زده کوونکو دا هلته ما تاسو ته یو مثال ذکر کړی دی ولې د دغو ایثار وظیفوي ګروپ چپ طرف ته CH3 کوچنۍ معوضه ده ښي طرف ته C2H5 لویه معوضه ده کوچنۍ معوضه د اکسیجن د وظیفوي ګروپ سره یو ځای دغه ته میتوکسی اصلا دغه منطقه د الکا اوکسی په نامه یادیږي نو که د دې نوم اخلو میتوکسی ایثان نو د همدغه آیوپاک طریقې د کارولو دپاره ما درې مثالونه لیکلي دي د هغوی معمولي نومونه مې ولیکل کولی شو موږ تاسو د همدغه مرکبونو آیوپاک نامونه ولیکو آیوپاک نوم چې کله دغه مرکب نیکو کوچنۍ معوضه د اکسیجن د ایثار وظیفوي ګروپ اکسیجن د اتم سره یو ځای د الکا اوکسی په نامه یادیو نو د دغه مرکب نوم چې کله موږ تاسو ذکر کیو میتوکسی ځکه یو کاربن دی میتا دی آیوپاک نوم چې کله لیکو میتوکسی دوه کاربن دي ایثان میتوکسی ایثان دا آیوپاک نوم شو که چیرې د دغه بل مرکب آیوپاک نوم اخلو کوچنۍ دواړه معوضې یو شان دي د چاپې خوا څخه دا ساحه د ایتوکسی په نامه یادیږي ځکه دوه کاربن دي ایتوکسی پاتې دوه کاربن ایثان دا به آیوپاک نوم شي د همدغه مرکب آیوپاک نوم درته لیکو دواړه معوضې یو شان دي نو چې دواړه معوضې یو شان شوي دغه د چاپې خوا څخه د اکسیجن ته وظیفوي ګروپ پورې دا ساحه د فینوکسي په نامه پیژنو فینوکسي پاتې چې د هغه بنزین دی فینوکسي بنزین دا شوله د ایثارو نوم ایښودنه په معمولي او آیوپاک طریقه دا هلته ما تاسو ته یو بل مثال هم لیکلی دی CH3 رابطه CH2 رابطه اکسیجن رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه Cl د دغه مرکب آیوپاک نوم که چیرې موږ ذکر کیو لیکو CH3 رابطه CH2 اکسیجن رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه Cl په دې نمبر وهنه د هغې خوا کې و کوم چې معوضه ورته نږدې وي نو لیکو چې 1 2 3
په دریم کاربون اکسیجن دی، په اول کاربون کلورین دی. نو لیکو نوم یې چې یو کلورو په اول کاربون کلورین دی. په دریم کاربون پاتې برخه کوچنۍ معاوضه د ایتوکسی په نامه یادیږي. درې ایتوکسی یو دوه درې کاربونه و پروپان، درې ایتوکسی پروپان. دا شوله ګرانو زده کوونکو د ایتارو نوم ایښودنه په معمولي او آیوپاک طریقه. په معمولي طریقه لومړی کوچنۍ معاوضه، بیا لویه معاوضه، په پای کې د ایتار کلمه ذکر کیږي. په آیوپاک طریقه باندې کوچنۍ معاوضه د ایتارو د وظیفوي ګروپ سره یو ځای د الکاوکسي په نامه یادیږي. وروسته د کاربون اتومونو شمیر په لاتیني رقمونو سره د ANE په وروستاړي سره ختموو. که چیرې دواړه معاوضې یو شان ته وي ډای کلمې ذکر کیږي. د ایتارو نوم ایښودنه په معمولي او آیوپاک طریقه باندې زده کړله. د ایتارو فزیکي خواص: ایتارونه په اوبو کې ښه حلیږي، په اوبو کې لږ حلیږي. ډېره بښنه غواړم، ایتارونه په اوبو کې لږ حلیږي. د ایتارو د شیدو ټکی د مالیکول د قطبیت له کبله د هغوی د اړونده ایزومیرونو ایزولوګ الکانونو څخه ډېر ټیټ دی. په اوبو کې ځکه لږ حلیږي چې ایتارونه هایدروجني اړیکه نشي جوړوای، او دوی د مالیکول کوم جوړښت چې دی هغه یو څه قطبیت لري، قطبي مالیکول دی. نو په همدې اساس باندې د اړونده ایزولوګ الکانونو سره په پرتله یې د ایشیدو ټکی څه رقم ته دی؟ ټیټ دی. C2H5 رابطه او C2H5 دای ایتایل ایتار د دوی د ایشیدو ټکی تقریبا 15 درجه د سانتیګریډ دی. اما پنتان دا هم C4H لري. تقریبا د کاربون اتومونو شمیر دواړو سره مساوي دی. په دوی کې 15 کاربونه دي، په دې کې 4 کاربونه دي، یو اتوم کاربون یې ورڅخه کم دی. خو دا تقریبا په 14 درجه د سانتیګریډ کې پیښېدو راځي. او یو بیوتانول چې دی د دوی تقریبا د شیدو ټکی چې دی 119 درجه د سانتیګریډ. د یو بیوتانول د کاربون اتومونو شمیر د دای میتایل ایتار کاربون د اتومونو شمیر سره مساوي دی. یو د بل سره ایزولوګ دي. که دې ته فکر وکړو موږ تاسې دوی د ایشیدو ټکی 15 درجې د سانتیګریډ دی او د یو بیوتانول د ایشیدو ټکی څو د 119 درجې د سانتیګریډ دی. همداسې انحلالیات یې په اوبو کې نه تقریبا 9.15 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کې حلیږي، او پنتان چې دغه خو تیل دی په اوبو کې نه حلیږي، تقریبا 9.9 ګرامه تقریبا په 100 میلی لیټر اوبو کې حلیدلی شي. دا شول د ایتارو فزیکي خواص. په ورځنیو چارو کې د ایتارونو کارونه چیرته د ایتارونو څخه موږ تاسې ګټه اخیستلی شو. ایتارونه اکسیجن لرونکي مشتقات دي، د هایدروکاربونو اکسیجن لرونکي برخې دي. د رنګه موادو په جوړولو کې خپله دوی چې دي رنګه مواد دي، د رنګه موادو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د پرنټرونو په رنګونو کې، همداسې د مارکرو د قلمونو په رنګونو کې ورڅخه استفاده کیږي. د عضوي موادو یو ډېر ښه محلل دی، رابړ، سلفر، ایودین، تنچر، واز د غوړي په خپل ځان کې حلولی شي. په پخوا وختونو کې به د بېهوشه کوونکې مادې په توګه باندې د جراحۍ په عملیاتونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. دا وګرانو زده کوونکو زموږ تاسې د نن ورځ موضوع اړوند ما تاسو د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده که چیرې د الکولو څخه یو اتوم هایدروجن کم شي په ځای د الکایل وظیفوي ګروپ عوض شي، کوم لاندې مرکبونه لاسته راځي؟ که چیرې د الکولو څخه هایدروجن کم په ځای الکایل ګروپ عوض شي ایتارونه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته کورنۍ دنده چمتو کړې ده. 2 پوښتنې، هره پوښتنه 4 ځوابه لري، سم ځواب به یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه: CH3 رابطه اکسیجن رابطه CH3 مرکب نوم عبارت دی له. دویمه پوښتنه: CH3 رابطه اکسیجن رابطه C2H5 مرکب آیوپاک نوم عبارت دی له. د هغو مرکب معمولی یا رادیکالي نوم او د دغو دویم مرکب یا دویمې پوښتنې د مرکب آیوپاک نوم عبارت دی له. دا وګرانو زده کوونکو زموږ تاسې د نن ورځ موضوع تر بیا چې زه ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بښونکي الله مو سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.